راته ووایه چې هغه کومه کمره ده چې هغې ته ته ننوځې نو ستا به 9 کیلو وزن کم شي. چې کله د واده شپې د هغې نه شروع کړې د جمعې شپه ما منسه په ما دې نسي بهر ولاړ لیکنې تا به نسي. دا به بس رقیبان به وي نو رقیبان دي غورې ښه چې هغه کوم ځای دی چې ستا نه علاوه پکې ټول خلک کېناستی شي. زه پکې نه شم کېناستلی لکه ولې شرمېږم زه شرمېږم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو روح حضرت اقبال او د وخت د پښتون आवाज چینل نمبرګرو نه خپل غتا سره مخاطب یم. مرګرو لري چې ډېر وخت بعد مستاو لپاره د کامن سنس یو نوې خسته پروګرام راوړی دی چې پای کې نوې سوالونه دي. راغلم دې ټیم کې سرملنګ ته چې دا ځای په سرملنګ باندې یادي کې دلته ډېر زیات سیلانیان راځي چکرو دپاره او هغې سره به انشاءالله نننې پروګرام کوو انشاءالله او د کامن سنس به کوو. څومره ملګري چې پروګرام ګوري پلیز مهرباني وکړئ پروګرام به سره لازم لایک کوئ خامخا او شیرینګ به خامخا کوئ چې نور ملګري سره وګوري. بهار صاحب څوک کیمرامین ته چې قدم راواله که نه قدم مه راله کیمرامینه راځه مونږ پسې وځه قدم راواله. صفدر علي دی یم د سوني ګرام سواړی. دا راته ټول نه مخکې ووایه چې زیاتتر په دنیا کې شوق څه سره ساتئ؟ یاره جي شوقونه خو ډېر دي خو زیاتتر شوق خلک د پیسو کوي. لږ د جړاګانو شوق یې څوک دلته چې غرب ګروپ سټارټ دی څوک د دې شوق ډېر زیات کوي. ته څه سره شوق ساتئ؟ یاره زه خپله پیسه چې هر څه بېږي پیسه چې هر څه بېږي. زه الله دې انشاءالله ډېر شی درکړي. دا زموږ د پروګرام نه مزاحي پروګرام دی تا نه یو آسان تپوس کوم دی جواب الله. صحیح دی جی وایي. دا راته ووایه چې هغه کومه کمره ده چې هغې ته ته ننوځې نو ستا به 9 کیلو وزن کم شي. چې کله د واده شپې د هغې نه شروع کړې د جمعې شپه کومه شپه ده؟ د واده شپه راځي نو د واده شپه نه ده یار. که سړی په یو شپه کې 9 کیلو کمیږي په یو شپه کې نه خو چې د 15 شپې د جمعې ده نه ده نه ده نه هم نه ده دا خو چې بیا کلب ته ننوځي سړی خو یو شپه ځان بیخي لکه د حلوا د خوراک وي بیا به صحیح شي نو هغه کمره داسې کمره چې ته ور ننوځې که نه ډایرکټ نو ستا به 9 کیلو وزن کم شي. نو که د پرشر د وجې وزن کمیږي هغه خبره کېدای شي نو خو داسې وزن نه کمیږي نه کمیږي. سوال دی جواب را نه کو. زیاتر مسافر دی ګوري ای د څه وړکشن پیغام ورکول غواړي. نو مسافر خو چې د خپل وطن تللی دی نو مزدورو دپاره تللی دی. الله دې وکړي چې ښه ښاد او آباد راشي خپل وطن ته راشي او نور خو څه نه شو ویلی خو خپلې مزدوریانې دې کوي لوپرو پسې دې نه ګرځي. نوم مې نثار دی او د برکلي یم. د برکلي راته په دنیا کې زیاتر شوق څه سره ساتئ؟ بس نو چې ښه ډېرې پیسې بادشاه نو غواړو څوک او که نه نو دا قسم مې شوق دی. دې سره شوق دی نور څه سره نه؟ نو بس هر څه پیسې کې دي نو پیسو سره مې شوق. زه خدای پاک در خو په پنډانو پیسې درکړي صحیح ده خو کله کله پکې مونږ بیا یادوه انشاءالله. ولې صحیح ده هسې چې مونږ یې کې ورې نه ولې به دې روم ستا نه یو آسان تپوس کوم د پروګرام په مزاح حوالې سره انشاءالله جواب به راکړې. انشاءالله ولې دا راته ووایه هغه کوم داسې 2 سواله دي چې ستا نه یو انسان وکړي ته جواب نه شي ورکولی. دا به صحیح باچا څه ووایم نو خیر کوشش وکړه. هغه کم دي چې 2 سوالونه دي چې زما نه تپوس وکړي څوک ته نه شي ورکولی. زه خو د هر یو سوال جواب ورکولی شم ردي او نه شم ورکولی. نه دغه یاره آسان دي انتهایی آسان دي څه پکې نه کېږي او ماته رښتې بیخي آسان دي یاره لږ مایند په جنګ خیر دی بس نه راځي ذهن ته نه راځي بالکل وایه بلا بالکل نه راځي. نه خیر زه بل نه دا یو ډېر شی زیاتر دې ټیم کې مسافر ګوري داسې ښایسته غونته کې شعر یا څه ټپه ښایسته نه نو شعرونه ټپه خو نه شم کولی. بس یو لنډ پیغام ورکړه نو الله دې ښاد او آباد لري. نو لږ پسې سیوا شکل لګوي
نور پسې څه ووایم باچا خو دې خو ورته ووایه. الله دې ښه د آباد ساتي او الله دې په خیر خیریت باندې خپل وطن ته راولي. ډېر ښه. نوم مې نوررحمان دی، رستم سره تعلق ساتو. ماما جان ستا نه یو ډومبې اسان دا تپوس کوم که نه، د هر انسان په زړه باندې یو ارمان وي که نه، ستا په زړه څه ارمان دی؟ نه نه هر شی ګران دی، نه څه ارمان دی. هغه ارمان دی، خو ارمان نه دی. نه نه ستا په زړه څه ارمان دی داسې؟ نو به چې ښه ګرځو راګرځو ښه سیلونه کوو نو دغه ارمان. سیلونه کوې؟ حاجي او چې د سیلونو میلونه کړي دي که نه؟ کړي مې دي بالکل. کم ځای تللی؟ چترال ته پکې تللي یو، هلته ته تللي یو. سودا مودا وړه که نه چکر ته تللی وې؟ نه بس سودا مودا مو وړلې وه. نو چکر نه شو. صحیح شو. ماما جانې زموږ د پروګرام د مزاح حوالې سره ستا نه یو اسان تپوس کوم، انشاءالله دې جواب راله. ښه وایه. دا راته ووایه ماما جانې چې هغه کوم ځای دی چې ستا نه علاوه پکې ټول خلک کېناستی شي؟ زما نه علاوه کوم دی زما څه پته؟ دا خو به ته راته وایې. نه شم ویلی. ولې به نه شو ویلی؟ نو ما نه څه پته چې کوم دی. هسې بیا هم داسې کوم ځای دی چې ستا نه علاوه پکې ټول خلک کېناستی شي؟ دلته ټول ناست دي که نه. نو خو خلک ناست دي، ته پکې نه شې کېناستی؟ زه پکې نه شم کېناستلی. لکه ولې؟ شرمېږم. زه شرمېږم. بس صحیح ده. بالکل بس دی. صحیح ده. صحیح شو. زیات تر مسافر دی ګوري لنډ څه پیغام ورکول غواړې؟ پیغام لنډ مسافر ته څه پیغام ورکول غواړې؟ نو بس دا خو خوشحاله اوسي نو بیا دې راځي نو. مې سجاد دی او تعلق د تور سک سره ساتم. زموږ د پروګرام د مزاح حوالې سره دی، ستا نه به اسان تپوس کوم، انشاءالله جواب به راله کې ووایه او درکوو به. صحیح شو. دا راته ووایه که نه چې هغه څه دي ما منسه په ما دې نسي، بهر ولاړ لیکن تا به نسي. نو څنګه بیا ووایه ته؟ وایي که نه ما منسه په ما دې نسي، بهر ولاړ لیکن تا به نسي. دا به بس رقیبان به وي نو. رقیبان دي غوره ښه. نو څنګه رقیبان دي؟ لکه رقیبان مطلب لکه یو ملګری بل ملګري سره ګرځي، بل ملګری ورته رقیب جوړ شي، بیا لکه پرېږدي نه یو بل ته. یاره منمه خو دا رقیب نه دی، دا بل څه دي. نو اوس خو زمونږ دغه تاسو ته ووایي چې څه زمونږ په ذهن کې هغه تاسو ته مونږ ووایو. څه محبت دې کړی دی کو؟ نه محبت خو داسې نه دی کړی، او لکه مطلب خلک محبت کوي، خو لکه زمونږ لکه دونه خاص کر هغې ته داسې دغه نه وي. نشته دی. او یا زیات تر کتونکي دي ګوري هغې دپاره څه شعر څه ټپه څه به ډالۍ کوې؟ شعر او ټپه خو دا خیر څه ووایه، زه ته ټرای وکړه. زه ته نو زه به د یو میسج به ورکړم. صحیح ده، ټیک ده. څوک چې لکه مطلب زمونږ دا ویډیو ګوري، صحیح شو، نو لکه مطلب دا مونږ د دې د مذاق او د دغه دپاره چې د دې په دغه په مخونو باندې خنداګانې راشي. او لکه مطلب دغه هم دی. مننه جي، تاسو د ملګري خبرو ده صرف واحد په دې دغه باندې نیت باندې چې تاسو په مخونو باندې خنداګانې راشي. صحیح ده، بل څه مطلب نشته. ډېره مننه. الله عمران مې نوم دی، د بنیر سره تعلق ساتم، دلته کته خو راکلی. کلي نوم څه دی؟ نوی کلی. نوی کلی. ماشاءالله. دا راته زیات تر په دنیا کې شوق څه ساتي؟ یاره شوق خو د هر قسم شوق خو نه زیات شوق دی هغه د پیسو وي. نو خو چې چا ته پوس کوم د پیسو شوق دی. دا ولې یاره؟ دا اوس ځکه چې قدر راغی نو په دې مکان شوق ساتي، څه پیسې در خوا راځي که نه راځي؟ ولې نه راځي؟ ملیشیا ته لاړو رالو. ماشاءالله مسافري دې کړې لکه څه دې راوړي که نه؟ یاره راوړې خو بیا خوا ختمې شوې. ختمې نه شوې. ښه صحیح شو. الله دې کامیاب کړي انشاءالله. ستا نه یو اسان تپوس کوم د کامن سنس حوالې سره، انشاءالله جواب راله. ښه وایي چې دا راته وایي هغه کوم څیز دی څه دي؟ وي ما منسه په ما دې نسي، بهر ولاړ لیکن تا به نسي. بیا یو بیا ووایه ته. وي ما منسه په ما دې نسي، بهر ولاړ لیکن تا به نسي. دا خو پولیس یاد نه دا پولیس نه دي. سوال جواب نه دی. ډېر ښایسته دی، اسان دی، نه راځي اسان دی. وی ما منسه په ما دې نسي،
بهر ولاړ لیکن تا بنسي بهر ولاړ دی کنه بس بار پورې کا بار مو زنو دا ټیک ته نه درځي زیاتر مسافرونو یې ګور لنډه پیغام ورکول غواړي پیغام خدا دی چې بس په دې حالاتو کې دلته چې کوم مسافر ګیر شي دغه خو لکه هغوی ته خو د کور د حوالې سره پته ولګېده خو اوس چې کوم هلته دي نو هغوی هم تنګ شوي دي نو خو په دې دغه باندې صرف دا لارې مارې کولو شي نو دا به زموږ دپاره غټه خبره وي دا چاته وایي دا خو ټول زه تا ته وایم چې ته یې کوې صحیح شو سایر نوم دی باندې سره تعلق ساتم باندې سره تاسو سره او جی پروګرام د کامن سنس حواله سره د مزاخیر ستانه به وسان تاسو کوم شله جواب بر الله کې صحیح ان شاء الله صحیح شو صحیح دا راته وایم هغه کم دو سوال دي هغه کم دو سوال دي چې ستانه یو کس وکي ته جواب نشو ورکولای یاره ذهن په باندې نه خیر اوس په مال سوچ کې غمغه سوچ په پیو کو هغه کم دو سوال لري چې ستانه یو انسانو کې ته جواب نشو ورکولای بس تاسو را سوال دی کنه نه دا نه دی کنه تاسو را سوال دی نو نه دا نه دی کوم بیا لا جواب زور کمزا ته راته وایا ته به جواب نشي ورکولای ذهن په باندې دا کې دوه سوال جواب زم نشم ورکولای بس نور مې تاسان کو بس بیا خو دې سوال نشته ولنج سوال شته خامخا دی جوابي بس نشته کنه نه خو لکه خبره انسان انکار کوي هغه جواب شو لکه مثال کې تر خو لکه جواب یي بس یو شی نه نو هغه بس بیا نه کنه څه چینه نه او نه صحیح شو ډیر مننه زیات تر دې ټیم کې زما پښتونونه ګوري دا څه خسته غونته کې شعر خسته درځي چې ډاله کې ورته یاره شعر خوراله ناراضي ها اپا یاره ناراضي رااله بالکل نه بالکل ناراضي وړو کې شان پیغام ورکا یو ډو کې شان پیغام هو بس زمون ټول مسافر ته دوا سلام دیو خدای پاک ته په خپل کورونو ته په خیر هریات راولي ډیر من څنګه کتونکو پروګرام تاسو وکړو امید ساتم چې پروګرام مخو ډیر زیات خوښ شوي څومره مرګري چې ما رومبي سر کې ویل چې څومره مرګري پروګرام ګورو پلیز مهرباني وکړئ چې دا لایک کړئ او شیر خامخا د خپلو یارانو دوستانو سره کړئ په دې کې چې کم تاسو مونږ کړیو کم سوالونه مونږ کړیو دا هغه جوابونه تاسو زویم په اخره کې ما لازم اکثر په پروګرام کې جوابونه دا خامخا وایم دې کډم به تاسو چې کوم کو چې هغه کم دوه سوال دي چې انسان د بل انسان نه وکي او هغه جواب نشي ورکولای نه هغه یو چې هغه انسان دی چې هغه ودی نه هغه جواب نشي ورکولای بل یا هغه چې انسان مړی نه هغه جواب نشي ورکولای بل تاسو په دې کې ما دا وکړو چې هغه کومه داسې کمره ده چې په هغه د انسان 9 کیلو وزن کمیږي هغه لفت چې کلم ته لفت انټر شوی د ناړې نه هغه د انسان 9 کیلو پورې وزن کم شي دا دویم تاسو دریم تاسو ما دا کړو چې هغه کم ځای دی چې ټول خلک پکې کېناستي شي خو ته پکې نشي کېناستي هغه د انسان خپل غېږ ده چې په خپل غېږ انسان په خپل نشي کېناستي دا دریم تاسو سرون تاسو چې ما کړو هغه خاص سپیشل تاسو لپاره دی چې د جواب تاسو مله د کمنټس په ذریعہ باندې راکوي هغه سوال دا دی ما منسا پما دینسی بهر ولاړلې کینیتا بنسی ما منسا پما دینسی بهر ولاړلې کینیتا بنسی ته دې سوال جواب چې کم تاسو کتون کې راکوي د کمنټس په ذریعہ باندې لاست یو وینا کول غواړم زموږ یو خوږ ورور دی زموږ یو د میډیا سوشل میډیا یو دوست هم دی خوږ ورور هم دی امتیاز سحر نوم دی چې د سورا کې سره تعلق ساتي داغه چینل له سحر ټي وي چې پلیز مهرباني وکړئ داغه چینل ته لاړ شئ او لازم هغه سره فالو کړئ هغه د فیسبوک په لیکه باندې چې کوم چینل له هغه د سره لازم فالو کړئ امتیاز سحر نوم دی او بل وځ دا خبرو کوم چې زما څومره کتون کې د الحمدلله زه د ټولو یو جهان مننه کوم او مننه په دې کوم چې الحمدلله زما په یو هفته کې کم از کم چې 50-60 هزار فالوور زما په فیسبوک په پاڼه باندې رااله ټولو ته یو جهان مننه کوم ډېر شکریا ستاسو ډېر زیاته شکریا ادا کوم دغه شان زما د یوټیوب چینل چې کوم دی د پښتون आवाज دا سرچ کې او دغه شان دار سره لازم سبسکرایب کې لازم چې زموږ د یوټیوب چینل لګمخه ته لړ شي او څومره مرګ چې ګورئ پلیز مهرباني وکړئ زما د یوټیوب چینل سره لازم سبسکرایب کړئ او چاغه سره مخه لړ شي لاست اخره کې زما سره بهار ولړل دا هفته اخره هفته دا بوچ اخره هفته دا بهار را زیاتره مسافر دی ګوري
ماشاءالله کلي کې د سره 15 میاشتې 6 میاشتې 8 میاشتې تېرې کړې د ملیشیا نه راغلی مسافر سړی کلي کې زه اکثره دا مسافر زم د کلي دا مسافر دي هلته کې دی پاتې کېږي روان یې په روان هفته کې په 5 تاریخ باندې ملیشیا ته ړه دې څه وایي کتونکو ته څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بس ټولو پښتنو ته سلامونه وایم او ټولو مسافرو ته سپیشل سلامونه او مونږ خو بس روان یو انشاءالله ټیکټ خو نن راغستې دی او په 5 تاریخ پکې خیري واپسې کوو ملیشیا ته. اتم میاشتې چوټي وه تېره خو کړه ښه په خوشحالۍ باندې او بس مسافرو ته دا پیغام دی چې ځان له ښه په سور باندې کار کوئ او کلي کې څه شته نه یو خدای خبر دی نو خفه خو یو کلي نه خو چې سړی ځي خامخا نه یو خدای خبر دی کلي نه ځي نو کلي نه خو چې سړی ځي نو خامخا خفه یي خو لکه څه وکړو. د مخکې ما یو پروګرام کړی د راتلو د ملیشیان زموږ ماما زوی راتلو که نه اخو زما یو وړوکي شانتې کلیپ جوړ کړو هغې لپاره اوس د تلو راته وایي د تلو دا څنګه چلي دا خفګان ډېر دی که کم دی یاره؟ بس خفګان خو ډېر زیات دی خو څه وکړو لکه نه کېږي که نه خامخا به تلل غواړي مزدوري به کول غواړي. لکه د پښتون اواز ټیم سره د اته اوه ته نهه میاشتې تېرې کې څنګه محسوسوې؟ بس ماشاءالله د پښتون اواز چینل تاسو سره مې واته نهه میاشت ټول ژوند مې تاسو سره وشو خو لکه دا چینل چې دی دا واته نهه میاشتې مې وشوي نو ډېر ښکلې چکرې خو مو والې ماشاءالله او په دې واته میاشتې کې مونږ د بونیر هر ځای ته هم لاړو سوات ته پکې هم لاړو بار پکې هم لاړو او لکه ډېرې چکرې خو والې ډېر دوستان او یاران خو پیدا شول او بس ټولو مینوالو ته خواست چې دا یوټیوب کې په پښتون اواز چینل دی دا سبسکرایب کړئ او ډېر ښکلې خوندور پروګرامونه کوي او ستاسو دپاره نوې نوې پیغامونه هم راوړي. ډېر ښه حد دې کړی دی ماشاءالله پروګرام اوږدوم نه زه به دا ووایم چې د دغه حوالې سره فالورز حوالې سره زه ډېر زیات خوشحاله یم په ایمان چې ډېر زیات خوشحاله یم. الله خو ښاد ساتئ الله خو آباد ساتئ. بس تی اجازه درنه غواړم نورو پروګرام سره لازم لایک خامخا کوئ او شیرینګ به خامخا کوئ. دې ټیم کې ما حضرت اقبال او زما کیمرامین نجیب الله اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.